अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे मुआशरे के साथ और बिलखुसूस इन नौजवानों के साथ ताल्लुक़ रखते हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ इल्मी मैदान में वाबस्ता है, जिसको एथियज़म यानी इल्हाद कहते हैं। दोस्तों, एथियज़म एक फ़िक्री मौक़िफ़ है जिसमें इंसान खुदा के वजूद या इलाह के इबादत पर यकीन नहीं रखता, और इस फ़िक्री मौक़िफ़ के हामिलीन को एथियस्ट कहते हैं, यानी ए पर्सन हु बिलीव दैट देयर इज़ नो गॉड और गॉड्स। दोस्तों, एथियज़म एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज अगर वक्त पर न किया जाए तो ये और फैलता जाएगा, क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ नौजवानों के जहनों में मुख्तलिफ किस्म के सवालात पैदा होते हैं और नौजवान हजरात इसका हल नहीं निकाल सकती, इसलिए कि एक तो हम जज्बाती लोग हैं और दूसरा माशरा भी मजहबी है। नुदी लयर द वजना زمونږ نوجوانان د اهل علم حضراتو نه خپل داسې قسمه سوالات نه کوي. وجه دا ده چې اکثر اهل علم حضرات هغه غلطي دا کوي چې که چېرته یو کس د ده نه دا قسمه سوالات وکړي چې د هغې تعلق د ایتیزم یعنی د الحاد سره وي، نو دغه اهل علم حضرات په خپل محفل، مسجد او په منبر باندې بیا د نوجوانان ټارګټ کوي او د خپل منبر محراب زینت یې جوړوي. نو د هغې په وجه باندې دا ځوان رالګي د خپل دغه سوال باندې ریسرچ شروع کوي او سټډي کوي، نو د هغې په بنا باندې د یو سوال په وجه باندې د هغه په ذهن کې مختلف قسم نور سوالات پیدا کیږي. وجه دا ده چې د ده سره دینی علم شته نه دی چې هغه د دې جنجال نه خپل ځان وباسي. تو اسی وجہ سے یہی نوجوان ذہنی طور پر ملحد بن جاتے ہیں، اگرچہ وہ معاشرے کی ڈر کی وجہ سے عملی طور پر ملحد نہیں۔ تو اسی سلسلے میں اگر آپ کے سامنے ملحدین کی طرف سے کوئی اعتراض آیا ہو یا آپ سے کوئی سوال پوچھا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ تو دوستو، آتے ہیں اپنی اصل موضوع کے طرف۔ ایتھیزم بنیادی طور پر دو قسم پر ہے، اسٹرانگ اور پازیٹیو ایتھیزم، جس کو قوی یا مثبت الحاد کہتے ہیں۔ دوستو، اس طبقے کے لوگ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ خدا کا کوئی وجود نہیں، یعنی د دې طبقې خلک دا وایي چې د الله پاک یا د خدای نورو خدایانو داسې اس قسمه وجود نشته دی. نو کله چې د خدای نه انکار رالی، نو هغه امور یا هغه احکام چې د خدای سره تعلق لري، مطلب انبیاء علیهم السلام یا آسمانی کتابونه یا جنت، دوزخ، وحی، د دې ټولو څیزونو نه دوی انکار کوي۔ دوسری نمبر پر ویک اور نیگیٹو ایتھیزم، جس کو کمزور یا منفی الحاد کہتے ہیں۔ دوستو، اس طبقے کے لوگ کہتے ہیں کہ میں خدا پر یقین نہیں رکھتا، لیکن یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ خدا موجود نہیں۔ مطلب د دې طبقې خلک دا وایي چې کیدای شي چې خدای موجود وي، موږ په یقین سره دا نه وایو چې خدای موجود نه دی، خو لیکن په خدای باندې دوی ایمان نه لري۔ تو دوستو، یہ تھا ایتھیزم کا اجمالی ڈھانچہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اگر ایتھیزم کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا ملحدین نے آپ سے دین یا مذہب کے حوالے سے کوئی سوال پوچھا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔